علیکم. نن تاسو له چې دی په د میل د لارې چې دی څنګه کولی شو کارتونه یا لیبل یې سمپل ډیزاین کړو. نو د دې اسانه طریقه دا ده، رابشي ورډ پروګرام به خلاص کړئ، هغې نه پس په میلینګ کلیک وکړئ او سټارټ میل مرج باندې به کلیک واخلئ او رابشي لیبل به انتخاب کړئ. کله چې دا صفحه خلاصه شوله تاسو به راشئ د مایکروسافټ دې باندې کلیک وکړئ او دلته به A1 واخلئ او د هغې نه وروسته چې دی A1 8 یو سل یو دا به واخلئ، دا به اوکې کوي. چې کله مو اوکې کړه په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ داسې چې انتخاب شي او لاړ به شي ډیزاین ته به لاړ شئ او دلته به چې دی کلیک وکړئ او آل بارډر به واخلئ. د دې نه پس به بیا تاسو چې دی او هغې نه وروسته چې دی راشئ په میلینګ باندې کلیک وکړئ، دا سوري په انزرټ باندې کلیک وکړئ او په انزرټ کې راځئ یو شیپ راواخلئ داسې او زه په دغه شیپ دلته چې دی ډیزاین کړم داسې. دا داسې چې دی اجسټمنټ د دې وکړئ چې دی ښه ترتیب باندې برابر کړئ او د دې نه وروسته چې دی همدغه ډیزاین د هغې فارمټ ته لاړ شئ او په فارمټ کې چې دی په فیل شیپ باندې کلیک وکړئ او د دې دا رنګ لږ شانته داسې سلوی کړئ. هغې نه وروسته چې دی بیا ما دې باندې رایټ کلیک وکړئ او لاړ شئ ایډیټ ټیکس واخلئ او ما یو ټیکس راغستی به زه دلته کاپي کړم داسې. هلته مې کاپي کړی و، دلته مې پیسټ کړلو. زه به راشم د دې دا رنګ به بدل کړو داسې چې کوم یو رنګ مو خوښ و هماغه ورته ورکړئ او نور ترتیبات یې هر څه جوړ کړئ. او بل چې دی راځم دغه ځای کې چې دی موږ سره دلته یو تصویر راولم، په دې باندې به رایټ کلیک د لاندې ځای کې به کلیک وکړئ او انزرټ ته به لاړ شئ، پکچر باندې به کلیک وکړئ او ما سره چې دی په ډیسکټاپ باندې یو تصویر دی، زه به دغه تصویر راواخلم. چې کله مو انزرټ کړلو رابشي دلته او تاسو به چې دی په راب ټیکس باندې به کلیک وکړئ او دا به ان فرنٹ اف د ټیکس واخلئ، دا به راواخلئ او دلته به د دې اجسټمنټ وکړئ داسې. کولی شئ دلته لوګو هم چې دی په دې رقم راوستلی شي. چې کله مو راوستلو دې نه پس به راشئ کلیک به وکړئ او میلینګ ته به لاړ شئ او بس دغلته چې دی په میلینګ باندې به کلیک وکړئ او اپډیټ لیبل به کار شروع کړي، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ موږ سره چې دی لیبل جوړې شولې، په یو کلیک سره په اسانۍ سره داسې جوړولی شو.